په نړیواله محکمه کې د طالبانو پر ضد دعوا. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه را سره اوسئ. تیر کال په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د وژل شوي هندي ژورنالیست مور او پلار د طالبانو پر ضد حقوقي دعوا کړې ده. د وژل شوي عکس اخیستونکي ژورنالیست دانش صدیقي د مور او پلار وکیل د سې شنبې په ورځ په یو آنلاین خبري کانفرنس کې وویل چې یاده حقوقي دعوا یې په نړیواله جنایي محکمه کې وړاندې کړې ده. ډیلی میش وکیل اوی سنگ زیاته کړې ده چې حقوقي دعوا د طالبانو د شپږو مشرانو پر ضد په دې تور ثبت شوې چې ګواکې صدیقي په دې وجه وژلی چې هغه ژورنالیست او د هند هیواد تابعیت لرونکی و. صدیقي چې د پولیټرز جایزې ګټونکی هم و، د 2021 کال د جون میاشتې په 14مه نیټه سپین بولدک ته نږدې هغه وخت ووژل شو کله چې حکومتي ځواکونو د یادې سیمې د بیرته نیولو هڅه کوله. ګرانو لیدونکو، له دې چې د دې ویډیو تر پایه را سره وئ، مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.